ګوره صحت چې دی دا د الله تعالی ډېر لوی نعمت دی. هر انسان دا غواړي چې زه صحتمند یم. صحیح ده. دا وزن چې دی دا د نارمل نه کمي هم نو دا انسان صحتمند نه دی. که یو انسان چېرته د ده وزن د نارمل نه سیوا وي، وزن یې ډېر نو دا هم صحتمند نه دی. صحیح ده. ځکه چې غټ وجود چې دی دا هم د بیماریانو جړلی دا صحتمند نه دی. هر انسان د خپل صحت فکر کوي خو دا پته ورته نه لګي چې دا نارمل وجود څومره دی، یعنې مطلب نارمل وزن څومره پکار دی. صحیح ده. یو داسې اسانه طریقه درته درښیم چې په دې باندې به هر انسان تاسو ټولو ته به پته ولګي چې آیا زما وزن نارمل دی که نه، وزن مې سیوا دی یا وزن مې کم دی. نو اسانه طریقه درته درښیم تاسو ټولې په خپله معلومولی شئ. صحیح ده. دغه طریقې ته ویلی کېږي BMI باډي میس انډکس. صحیح ده. دا یو داسې طریقه ده چې په 2 منټه کې تاسو ټول خپل وزن معلومولی شي چې آیا زما دا وجود چې دی دا نارمل نه سیوا خو نه دی یا کم خو نه دی. که چېرته سیوا یم ما له وزن کمول پکار دی، یا چېرته کم دی زما دا وزن نو ما له اوس دا وزن سیوا کول پکار دي. دغه ته ویلی کېږي باډي میس انډکس. صحیح ده. BMI ورته موږ سمپل وایو. د دې یو ډېره زیاته اسانه فارموله ده. په 2 منټه کې تاسو ټول خپل ځان شئ معلومولی چې زما وزن نارمل دی که نه سیوا دی او که نه کم دی. د دې دپاره فارموله ده ویټ ان کېجي ډیوایډډ بای هایټ ان میټر سکویر. دا به ته خپل معلوم کړي، خپل وزن به معلوم کړي او خپل قد به معلوم کړي چې دا ته معلوم کړي دا وزن به په دې قد باندې تقسیم کړي. اوس د دې نه چې څه راووتلو که هغه چېرته د 18 نه والی د 25 پورې و نو پوه شه چې ته نارمل یې، ستا وزن صحیح دی. 18 نه د 25 پورې نارمل دی. که د 18 نه کم نو ته انډر ویټ یې، ستا وزن د نارمل نه کم دی. که د 25 نه د 30 پورې ستا BMI راله نو بیا ته ور ویټ یې روانې. او که چېرته ستا د BMI د 30 نه هم سیوا روانه نو ته اوبیسټي طرف ته تللی، ستا وزن خطرې طرف ته دی. صحیح ده. وجود دې په خطره کې دی، ته به وزن اوس خامخا کمې. نو د 18 نه د 25 پورې نارمل دی. راشه دې فارمولې ته. تاسو ټول ته به خپل وزن معلوم وي. ګوره زه مثال زه ستا BMI معلوموم. صحیح ده. ستا ویټ به څومره تقریبا 360. مثال ستا وزن چې دی 360 خو تاسو ته ما ویلي دا به په کېجي کې حلېږي. 360 کېجي ستا وزن دی. صحیح ده. تقسیم هایټ ستا پکار دی. ستا قد څومره دی؟ 160 سانتي میټر. خو ګوره سانتي میټر نه تاسو ته ما ویلي دا به ته په میټر کې حلېږي. د دې دپاره هم درته اسانه طریقه درښیم چې ته به دا سانتي میټر نه به دا میټر ته څنګه راړې. نو هغه دا طریقه ده. ګورې څو دی؟ 160 سانتي میټر دی. 160 سانتي میټر چې ته کله میټر ته اړې که نه د دې په منځ کې پوینټ ولګوه او بیا دا ولګوه نو 1.6 میټر ته شولې. بس دا اسانه طریقه ده. په دې طریقه باندې ته خپل سانتي میټر نه قد میټر ته شي اړولی. نو ستا وزن چې دی 160 سانتي میټر دی، دا چې ته میټر ته واړې دا به شي 1.6 میټر. خو دلته پې سکویر دی. ټیک شو. په دې باندې به موږ څه وکړو؟ سکویر والو. د دې سکویر مطلب دا دی چې د 1.6 نه به 2 ځلته په خپلو کې ضرب ورکړي. 1.6 ضرب 1.6. نو ګوره ستا BMI به شي 360 تقسیم 1.6 باندې چې سکویر موږ والو د دې نه څه جوړېږي؟ د دې نه جوړېږي 2.5. ټیک شو. دا 360 به تقسیم کې په دې 2.5 باندې نو ستا BMI به موږ راوباسو 360 تقسیم 2.5 از اکول ټو د دې نه څه جوړېږي؟ تقسیم که شابه د دې نه جوړېږي 24.6. دا ستا BMI شوله. اوس راشه دلته وګوره چې ته په کومه کیټګري کې راځي. ته نارمل یې، ستا وزن کم دی که ستا وزن سیوا دی. 24.6 دا په دې کې دی که نه؟ مطلب تا ته ما ویل چې د 18 نه د 25 پورې و نو دا نارمل دی. نو دا 24.6 چې دی که نه دا په نارمل کې راځي. د دې مقصد دا دی چې ستا BMI نارمل ده. ستا قد او ستا وزن دا بالکل برابر دي په خپلو کې. تا ته نه د کمولو ضرورت شته نه درته د سیوا کولو ضرورت شته. که چېرته دا د دې 18 نه ستا دا کم راغلی وی نو د دې مقصد به دا وي چې ستا وزن اوس د نارمل نه کم دی. تا ته وزن سیوا کول پکار دي. که چېرته د دې 25 نه سیوا شوی وی د 25 او د 30 په منځ کې وي نو د دې مقصد دا دی چې ستا وزن د نارمل نه سیوا شوی دی، ور ویټ شوی، کمول درته پکار دي. که چېرته خدا نخواسته دا وزن د 30 نمبر رالی دا BMI نو د دې مقصد دا دی چې ته ډېر زیات غټ شوی، ته اوبیسټي طرف ته تللی، ته اوبیس یې، ته خطرې طرف ته تللی. نو دا ډېر اسانه طریقه ده چې په دې طریقه باندې موږ خپل BMI معلومولی شو. موږ ته پته لګېدلی چې زما وزن او زما قد دا برابر دی او که نه. دې ته ویلی کېږي څه؟ BMI. دا تاسو ټول په خپله په 2 منټه کې په کور کې هم شئ معلومولی.